چې څوک د تګ خبره وکړي هسې کم وژاړم ذهن کې ستا خدای پاماني راشي او سم وژاړم. زموږ واړه ماشومان اوس د کمینو کیسې کړي کاش چې ماشوم خو مو بې جنګه لویېدلی پښتون. ریحان تنها یم که ټول ملګري داسې وایي جنۍ چې ښه کمرباري که نه وه مخ ته یې د غره په څوکه کې خیمه جوړوم د جاهلانو له ساحې نه لرې. چې څوک د تګ خبره وکړي هسې کم وژاړم ذهن کې ستا خدای پاماني راشي او سم وژاړم. ستا جدایي زما بېوسي او داسې ټکی ټکی ستا جدایي زما بېوسي او داسې ټکی ټکی ته راته ووایه قربان په کوم یو غم وژاړم. چې ستا لاسونه مې لاسونو کې ښه کلک نیولي چې ستا لاسونه مې لاسونو کې ښه کلک نیولي هغه تصویر ته اوس بیخي په بل رقم وژاړم. هغه تصویر ته اوس بیخي په بل رقم وژاړم. په سلامونو نیکې هیلو او پښتنه مینه هرکلی درته کوم. تمه ده روغ جوړ او د صحت په جامو کې به وي. د باران پلس یوټیوب چینل ډېرو قدرمنو لیدونکو تمه ده روغ جوړ او د صحت په جامو کې به وي. خوښ یم چې نن یو ځل بیا هم راغلی یم ستاسو درانه چوپړ ته او په څنګ کې مې یو خوږ دروند او قدرمن شاعر هم راسره دی ښاغلی محمد خالص همت صاحب. نو د دوی په ژوند کیسو او کیسو به ورسره کوو په ژوند به یې غږیږو په اشعارو به یې غږیږو. نو تاسو مونږه سره تر پای پاتې شئ او مونږه خپرونه مه هیروئ. همت صاحب خوښ یم چې خپرونه کې راسره یې په خیر راغلی. خیر اوسې مننه ټولو مینوالو ته او تاسو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټ یاست. ډېره مننه کوم همت صاحب خوښ یو چې راسره او برخه دې راسره اخیستې ده زموږ بلنه ده ومنله. نړۍ نړۍ مننه اباد اوسې کور ودان. همت صاحب په لومړیو کې راځو ستاسو په ژوند به هم کیسې کوو. څه موده کېږي شعر او شاعري مو پیل کړې ده؟ تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې موږ شعرونو ته مخه کړې ده او له غزلو سره مو شوق زیات شوی او غزلې لیکو او ستاسې تشویق نتیجه ده چې موږ تر دې ځایه پورې راغلي یو. ژوند بریاوې درته غواړم خالص صاحب همت صاحب. نو راځو کیسې به هم کوو خو د دې تر څنګ مطمئن یم چې مینوال به غزل ته انتظار وي. یو غزل در نه اورو نورې کیسې در سره کوم. مننه خیر اوسې مینه مو ده. نه چا ژوندی پرېښود او نه دی چا وژلی پښتون. نه چا ژوندی پرېښود نه چا ژوندی پرېښود او نه دی چا وژلی پښتون. ځینو ژوندی خرڅ کړ او ځینو نیم خوړلی پښتون. څومره زبردست ډېر ښه. د خپل غیرت په زور د وینو چینې وخوټېدې د خپل غیرت په زور د وینو چینې وخوټېدې په خپلو وینو کې کښتیو چلولی پښتون. څومره ښه څومره زبردست. چې په څړمنې کې یې شنه نازک سرونه راوړل چې په څړمنو کې یې شنه نازک سرونه راوړل له وخته وروسته یې غنم غوندې ریبلی پښتون. څومره ښه. زموږ واړه ماشومان اوس د کمینو کیسې کړي زموږ واړه ماشومان اوس د کمینو کیسې کړي کاش چې ماشوم خو مو بې جنګه لویېدلی پښتون. څه زبردست څومره خوندور. یو ځل بیا د ویل. زموږ واړه ماشومان اوس د کمینو کیسې کړي کاش چې ماشوم خو مو بې جنګه لویېدلی پښتون. ډېر ښه. د غره لمنه وای خالصه بس زړه خیمه وای. د غره لمنه وای د غره لمنه وای خالصه بس زړه خیمه وای چې نور مې نه لیدی په جنګ کې نازولی پښتون. مې نه لیدی په جنګ کې نازولی پښتون. واقعا ډېر زبردست ډېر خوندور همت صاحب. واقعا چې ډېر خوندور پیغام پکې راخیستی و. خدای دې نور دا وطن د جنګونو نه خلاص کړي او خدای دې امن راولي. همت صاحب تاسو دوه نیم کاله کېږي چې ادب ته مو رادانګلي او د پښتو ادب کې شعر او شاعري کوئ. د دې تر څنګ چې تاسو غزلونه لیکئ نورو برخو کې مو هم کار کړی لکه نظم ته نثر ته؟ ډېرو شیانو ته م کار نه دی کړی متاسفانه. له نظم سره مو هم علاقه زیاته ده او تقریبا څو نظمونه مې لیکلي دي. زه مطمئن یم انشاءالله راتلونکي خپرونو کې به بار بیا هم راسره میلمه وي. همت صاحب نو څومره غزلونه مو لیکلي تعداد یې کولی شي راته ووایاست؟ تقریبا 100 110 داسې غزلونه لیکلي چې هغه د
مثلا د کتاب کره لپاره کتنې نه د کره وتلي. کتنې نه وتلي او د کتاب لپاره چمتو دي. زه مطمئن یم چې د 100 غزلونه یو ټوک یا بعضې کولی شي 2 ټول کتابونه چاپ کړي، نو د یو کتاب په خاطر پوره غزلونه تاسو لرئ. آیا تصمیم څه لرئ چې کوم کتاب یا کوم اثر چاپ کړئ؟ مخکې مې له نورو ملګرو سره په دې اړه مشوره کړې ده. نه غواړم چې زر مې خپل کتاب چاپ کړم، ځکه اکثریت خلک ما خپله لیدلي دي چې هغوی په خپلو کتابونو باندې په خپلو لیکونو باندې پښیمانه دي چې دوی چاپ ته وړاندې کړي او مینهوالو ته یې وړاندې کړي دي. نو غواړم چې ډېر اشعار ولیکم، ډېر څه ولیکم، کم څه هغه څه چې مینهوال یې خوښوي ځینې راواخلم او تر مینهوالو پورې ورسوم. ډېر ښه. تاسو تقریبا 120 شاوخوا غزلونه لیکلي، دا واقعا غټ زحمت غواړي، زیار غواړي. کله همداسې وخت راغلی ده چې چا تاسو کوم غزل خپل نوم ته اړولی وي؟ تقریبا یو کال مخکې مې 2-3 غزلونه یو چا خپل نوم ته اړولي وو. بیا مې همغه نفر ډېر په مینه، ډېر په محبت سره ورسره کېناستم، خبرې مې ورسره وکړې. نو هغه ویل چې ما ته یې ډېر خوند راکړه، په هغه خاطر ما خپل نوم تړولی دی. نور د ما دا هدف نه و چې زه د تا اشعار در خراب کړم یا د اشعار ګوډ مات کړم. دقیقا همت صاحب موږ تاسو که فکر وکړو که نه دا کیسې زیاتې پکې شته وي، ځکه مخکې د دې چې موږ تاسو شعر و شاعرۍ ته راشو کیدای شي زیاتره څه به موږ ته نه و معلوم چې باید به مو چېرته ولیکلو چا نوم به وکړو، موږ به خپل نوم پکې کارولو. واقعا دا یو ډېره غټه اشتباه ده، ځکه هغه زه او ته په خپله مینه لیکو، خصوصا که د هغې سره یو څو شاعران وي ورته وایي دا حتمن ده لیکلی، یا یې وایي د بل چا غلا کړی خو تا څوک نه پېژني. نو یو غزل ډېر په سخت او ډېر په زحمت لیکل کېږي، د زړه وینې پرې څاڅي. نو د ټولو هغه شاعرانو نه چې ځان ته شاعر وایي مګر شاعر نه ده او د خلکو غزلونه لرې کوي، هغه کسان چې کیدای شي نه به پوهېږي خو خوند به ورکوي لکه ستاسو دوست ته، نو هغه خپل دغه کوي غزلونه خپل نامه ته اړوي یا خپل بیتونه نامه ته اړوي. نو ټول نه هیله همدا ده چې خلکو غزلونه، خلکو بیتونه او د خلکو اشعار خپل نامه ته مه اړوئ. همت صاحب کیسې ډېرې نه اوږدوو، یو بل څه هم درنه اورم. مننه. ارشاد مهرباني. له سیاست او له جګړې نه لرې، له سیاست او له جګړې نه لرې، داسې ژوند غواړم له قریې نه لرې، چې زه او ټول غړي په امن اوسو، چې زه او ټول غړي په امن اوسو، له بدبینیو او دوکې نه لرې، څومره ښه. چې د هوسا ژوند خوند هم وڅکو، چې د هوسا ژوند خوند هم وڅکو، د کوټګرانو له حجرې نه لرې. واه څه زبردست. د غره په څوکه کې خیمه جوړوم، د غره په څوکه کې خیمه جوړوم، د جاهلانو له ساحې نه لرې. څومره زبردست. او زه د غریب وم خو په امن دې وم، زه د غریب وم خو په امن دې وم، د ظالمانو له ولکې نه لرې. څه زبردست. او څه وخت به خپل وطن ته کار کوو موږ، څه وخت به خپل وطن ته کار څه وخت به خپل وطن ته کار کوو موږ، کار خو کوو له دې نقشې نه لرې. څه زبردست. څومره ښه. موږ یې بچیان یو موږ ته درد راکوي، موږ یې بچیان یو موږ ته درد راکوي، چې جنګ خو تلای له منطقې نه لرې. څومره ښه. ډېر زبردست. او زه خالص ژوند کې پوره ستړی یم، زه خالص ژوند کې پوره ستړی یم، جهل مې وړم له جامعې نه لرې، ډېر زبردست. همت صاحب دا بیتونه دې تا ته ډالۍ وایي، زما په ویر باندې شریکه نه وه مخ ته یې. واه د ریحان صاحب بیتونه دي، وایي زما په ویر باندې شریکه نه وه مخ ته یې ښه، هسې د مینې اړیکه نه وه مخ ته یې. واه بیخي. زما په ویر باندې شریکه نه وه مخ ته یې ښه، هسې د مینې اړیکه نه وه مخ ته یې ښه، ریحان تنها یم که ټول ملګري داسې وایي. دا ډېر شوخ بیت دی، وایي ریحان تنها یم که ټول ملګري داسې وایي، جنۍ چې ښه کمر باریکه نه وه مخ ته یې ښه.
نو واقعا چې ډېر خوندور غزل مو ویل، ډېر زبردست و. لیدونکو تاسو نه هم مننه چې د خپرونې لیدونکي یاستئ. د باختر رسټورانټ نه هم ډېره مننه کوو چې زموږ خپرونه سپانسر کوي او دا خپرونه د دوی په مالي لګښت مخته ځي. کولی شئ تاسو هم راشئ، د دوی د خوړو نه خوند واخلئ او نو پته به هم تاسو ته د موبایل پر سکرین باندې ښکارېږي. نو همدا پته تاسو هم کولی شئ راشئ دلته او د دوی له مختلفو خوړو څخه خوند واخلئ. نو همت صاحب راځو بیا هم د ژوند خپله یو ټول خاطره ده، هره لحظه یو خاطره ده، یا ښه خاطره یا بده خاطره، خو خدای د بدې خاطرې لرې لري. نو د تاسو یو خاطره درنه ورو که چېرته یو جالبه خاطره لرئ ډېره به ښه وي چې خپرونه لږ رښتیا هم چې ژوند خاطره ده، بیخي ډېرې خاطرې په ژوند کې په انسان باندې تېرېږي. دقیقاً یو وخت و د انصار المؤمنین عامه کتابتون نوی افتتاح شوی و. ښه ډېر ښه. لومړی خو مې دا نه پېژندل چې کتابتون څه معنا، کتابتون څه شي ته وایي. مال کتابونه خو په کاریاتو کې هم وي، په دکانونو کې هم وي، مال غبه کتابتون. خو بالاخره چې یو ملګری مې دی، خدای دې ژوندی لري، خالص ادیب نومي، د ادبیاتو څخه فارغ دی. نو هغه مخکې رابطه راسره وکړه، ویل چې ته به یو شعر د کتابتون د افتتاح لپاره جوړوې چې د انصار المؤمنین عامه کتابتون افتتاح کېده او ته به راځې هلته د موږ په غونډه کې به ګډون کړې. نو بالاخره ورغلم، کله چې هغه ته ورغلم، دغه کتابتون ته ورغلم، کتابتون غونډې ته ورغلم، افتتاح یې وشوه. نو بیا وروسته یې ماته ویل چې ته به د موږ څه په کتابتون کې موږ د تاسو مشاعره لرو. وروسته له شعر نه چې ما دوی ته شعر ووی، وروسته شعر د ما نه واخیستو، ویل چې موږ د تاسو بیا وروسته د غونډې نه په کتابتون کې، په نوي افتتاح شوي کتابتون کې مشاعره لرو. ډېر داسې جالب احساس مې وکړ مال چې زه او دومره کمال چې د ما سره څوک مشاعره کوو، هم په کتابتون کې چې نوی افتتاح شوی. نو بالاخره ورغلم کتابتون ته، چې کله ورغلم لږ داسې ځان مې هم نه و جوړ کړی، داسې په ساده سټایل کې وم. ورغلم بالاخره کوم شعر مې چې ورته ویلی و هغه مې کتابتون کې ورته ووی، داسې ورته وګرځېدم. د کتابتون کتابونه مې هم تر مینهوالو پورې ور ولیدل چې دا د کتابتون کتابونه دي، داسې ورته تاو شوم. نو هغه د ما د ژوند یوه ډېره ښه خاطره وه چې په ما په ژوند کې د لومړي ځل لپاره چې زه د دی لخوا تشویق شوم او د ما سره مشاعره وشوه، بیخي ډېر خوښ وم. واقعیت چې څو شپې مې همغه مشاعره همغه وخت په خوب لیده. نو دا د ما د ژوند یوه ډېره ښه خاطره وه، چې خوندوره خاطره وه، ښه خاطره وه، هم د یو څه سره بلدتیا، هم یو څه تشویق، شعر، شاعرۍ، ادب. نو د دوی د هم کور ودان وي، تاسو د هم کور ودان وي چې راغلي دې برخه کې کار کوئ. نو یو بل څه هم درنه ورو همت صاحب. مننه، الله مو وساته. سترګې د کږې دي او که ماته پرې کاږه ګورې، سترګې د کږې دي او که ماته پرې کاږه ګورې، څه وراني مې کړې ده چې نن راته غوسه ګورې. زه خو نازولی یم چې ناز کوم نخرې کوم، زه خو نازولی یم چې ناز کوم نخرې کوم، کله راته بد ګورې او کله راته ښه ګورې. څومره ښه، څه زبردست. او زما د وچو شونډو تپوس هېڅ کله څوک نه کوي، زما د وچو شونډو تپوس هېڅ کله څوک نه کوي، هر څو چې مسکی شم ته هماغسې خفه ګورې. څومره خوندور، ډېر زبردست. او سترګې به دې وچې شي، کږې به شي، ړندې به شي. سترګې به دې وچې شي، کږې به شي، ړندې به شي. ازار به درته وکړمه تر اوسه راته نه ګورې. څومره ښه، څه زبردست. او زه خو د خوږې خولګۍ سړی یم خوږ غږېږمه، زه خو د خوږې خولګۍ سړی یم خوږ غږېږمه، زما خبرې نه اورې له لرې نه ترخه ګورې. څومره ښه، څومره زبردست. لاس کې دې نیولی سپین کتاب او کتابچې ګورې، لاس کې دې نیولی سپین کتاب او کتابچې ګورې، ما ته آینه ګورې، زړه نه ګورې، ما نه ګورې. څومره ښه، څومره زبردست. او زما قلم د درد بیتونه ولیکي او وژاړي، زما قلم د درد بیتونه ولیکي او وژاړي، ای خالصه ژوند کوې او نورې لارې نه ګورې. څه زبردست، څومره ښه.
ډېر خوندور واقعا چې دا وایي په ځان دا ټول خلک خبر کړم یې که نه. واه واه په ځان دا ټول خلک خبر کړم یې که نه، زړه مې راغټ کړم او ویې وایم همت صاحب واه وایي زړه مې راغټ کړم او ویې وایم ای په آخر قطار کې ناستې جنۍ. واه واه دا باید یو ځل بیا. وایي ای په آخر قطار کې ناستې جلۍ، ته مې خوښېږي خو بس نه یې وایم. واه واه ته مې خوښېږي خو بس نه یې وایم. نه یې وایم. احمد صاحب واقعا ډېر زبردست خوندور غزلونه مو درنه واورېدل، خوند یې وکړ، خوندوره نیمه مشاعره مو در سره وکړه. مشاعره کې خو کسان باید زیات وي، خو دا خپرونه خیر راتلونکي مشاعرو کې به هم را سره ګڼو، خپرونو کې به هم برخه را سره اخیستې وي. نو لیدونکو واقعا چې ما خو د دوی له اشعارو له قصو خوند واخیست، نو انشاءالله چې تاسو به هم خپرونه خوښه شوې وي، تر پای شیبو به را سره پاتې شوي یاست. او نو دا چې د خپرونې وخت لنډ ده، راکم ده، نو نشو کولی چې نور ادامه ورکړو، که نه واقعا د همت صاحب قصې او اشعار ډېر خوږې دي. نو د همت صاحب پیغام به راخلو. همت صاحب پیغام مو څه دی؟ پیغام مې د ټولو افغانانو او پښتنو ورونو لپاره دا دی چې ادب ته مخه کړي، خپلې زده کړې مخ ته بوځي. دا چې مخکې پوهنتونونه بند و یا رخصت و، خوښه او خوشحاله یم چې پوهنتونونه شروع شول او خپل افغانان ورونه مو بیرته د زده کړو لپاره ورته زمینه برابره شوه. نو هر سړی دې په خپل مسلک کې پوره زیار وباسي تر څو د وطن خادم پاتې شي او د وطن ته خدمت وکړي. او هغو شاعرانو ته، هغو ادیبانو ته، لیکوالانو ته مې پیغام دا دی چې تر څو دوی له ځان سره یو بل داسې څوک ولري چې مثلا په خپل څنګ کې هغه وروزي او هغو ته پرمختګ ورکړي. همت صاحب ډېره مننه کوو چې راغلی. زموږ بلنه مو ونه ښاد، آباد، سوکاله او بریالي اوسئ، کور مو ودان. لیدونکو نو تر بلې خپرونې چې زه شهزاده ماهر ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم، تاسو پاک لوی او سپېڅلي رب تعالی باندې سپارم. خو یاد دې وي چې بیا هم د باختر رستوران نړۍ مننه کوو چې زموږ د دې خپرونې سپانسرشیپ په غاړه اخیستی دی. تاسو هم کولی شئ راشئ دلته او د دوی له مختلف خوړو څخه برخمن شئ او خوند واخلئ. نو پته یې هم زموږ په سکرین شته، تاسو یې وینئ او کولی شئ کومه شمېرې چې ستاسو د تلیفون په سکرین باندې راځي زموږ سره اړیکه ونیسئ، د واټساپ شمېره ده، او په خپرونه کې برخه را سره واخلئ. تر بلې خپرونې ښه وخت، ښاد او آباد او بریالي اوسئ.